لزان سره یې ګرځاو دوغنه بوټ و هغه اندازه په دې مارکېټ کې نه پیدا کېدله پوه شولې د اختر شپې یې دربار ډېر ولو او د یوې پښې 2 جوړې مړ کړي ولې په جمهوریت کې څو کرات چندول ته راغلي د پښو بوټ یې پیدا نه شو بس ولاړ السلام علیکم درنو هیوادوالو ستړي مه شئ وخت په خیر هیله لرم چې خوشحاله به وئ نن داسې ځای ته راغلی یم چې حتما ترې خاطره لرئ هو د لیلامیو سرای هیوادوال راغلی یو د احسان الله برادران د بوټ دکان ته پر زور سره غږیو انشاءالله چې همدغه به احسان الله وي سلام علیکم سلام مشهور سلام شه بیا د دې ډیره مافي کوي خیرات د قراری ده تاسو ښه یاستئ په خیر راغلی لوحه باندې نوم و احسان الله په خپل احسان الله کې ضرور دی بالکل زه خپل احسان الله یم تاسو په خیر راغلی شکر د خیر او سال مو د ښه یاستئ الحمدلله شکر د خدای نه راضي او خدا بس یو مړی ډوډۍ په خپل وطن کې را رسیږي او حلال رزق ده نو خوشاله یې ورباندې زه شکر چې خوشاله څومره بوټونه راوړي کوم ډولونه لري بوټونه خو ډېر مختلف کمپنۍ دي جهان لره مبارک کمپنۍ دي جهان لره درته وایم چې هر رقم بوټ څوک وغواړي له هرې کمپنۍ نه راسره تقریبا چې 15-20 ماډله بوټان راسره شته دي پوه شولې مثلا افغانستان کې چې مشهوره بوټان دي ایکو دي پوس ولې چپلې مشهور دي بوټان مشهور دي بیرته ایلکس چپلې دي د دوشيرات بدن ازمري داسې ور باندې وي آی6 دي بورکس دي دغه دلته په شمشاد مشهور دي کمپنۍ نومي سکونی ده او ریبوک کمپنۍ ده نور درته امریکا ده فینکس ده هر رقم کمپنۍ ښه کمپنۍ ده فینانس اوس کمپنۍ ټول خارجي کې کمپنۍ دي بوټان ټول خدي خو په افغانستان کې چې نوم خلای د درې کمپنۍ دي ایکو آی6 او هغه آی6 جلیدار باندې آی6 جلیدار هم دغه دی هو چې تاسو ته مختلف غم خیمه درته نه دغه دی دایمه څنګه چې پراته دي دا آی6 خرنګونه دی او بیا د سپین آی6 نه چې دی قیمت هم خرڅيږي ښه آی6 هم دی اوس دغه هر جوړه چې دا وروره په 2.5-3 روپۍ باندې خرڅيږي کسان ډیر غوندي والا دا هغه کسان ډیر غوندي دا خو طبي لحاظ نه مړوي ښه شیان دي زیات خلک چې وزن زیات ده هغه چې په خو کوي ډیر خده ورته پوس ولې نرم بوټان هم دي او ورزشکاران په خو کوي ډیر ورزشکاران دا بوټان په خو کوي پچا بلند په خو کوي هر رقم خلک په خو کوي اوس پرونه ده کنه نو بعض خلک هر سړی په خو کوي خو ډیر خلک درته وایم جمهوریت کې لګنوم باد و هغه وختونو کې چې داسې به و چې دا به د پښو پولیسو به راتاو کړلې او تلاشي به یې در راواخیستله خو البته په دې کې به منډه ډېره تېزه ول کېدله ځینې به تګ کول نو اوس داسې هغه دي ستا دي هر رقم بوټان سته دي ډوره بله بوټ هم په لیلامۍ کې پیدا کېږي ډېر سته دي ډېر باور وکړه ما په خپلو سترګو باندې $100 پورې لیدلی دلته په افغانستان کې هو چې یو بوټی به یې کړی ده د خلکو ګڼه ګوڼه څومره ده خلک راځي نه راځي نو فعلا ښه دي هېڅ فرق نه ده راغلی سودا وي ښې دي دا اوس خو د اختر دغه تازه پرون رخصتي ماته سوې ده او دونه چې نسته دی او بیا موږ کار دی بوټانو کار ده طبعا درته په سلو کې 95 سلنه خلکو بوټان اخیستي دي اختر لپاره کنه بوټان لري خو ان شاء الله کار ښه ده
کاروبار څومره وخت کې شروع کړی دی؟ کاروبار خو به درته مړکیت کې راغټ سوی ډېر هو خاطرې شته دي؟ ډېرې خاطرې لرو وروره ګلایږي د وطن خاطرې لرو د خارجونو خاطرې لرو خواږه خاطره درته حقیقت وایم حقیقت وایم میډیا هم ګوري پوسولې بیا به خلک راپورې خاندي خواږه خاطره خو یاره په ژوند کې تا تر باندې خواږه خاطره به مې دا وه چې کوزده مې کړې وه کوزده مې کړې وه وروره د جلکۍ مې ښه په خوښه باندې کړې وه او کیسه هرې خوا نه جوړه وه نو کله چې زه لاړلم دې کور کې هغه خلکو موږ ته اوکې وکړله کیسه یې موږ بیخي ډېره لرې اوږده د پاکستان نه وه او په موبایل باندې اوکې وسوه هر شی وسول نو نور به بل شی نه و چې رابغللم دای موږ کور کې او کوټه وه یوازې هلته به ورونو نه شرمېدلم کله به چې یوازې دې کوټې ته راغلم دلته به مې ځان سره کړم ما ویلې چې اوس به له دې چت نه بره وخېږم دا بدن مې دونه سپک سوی و یاره ژوند به هغه خوشحاله ورځ وه او یوه خوشحالي به نن سهار وه چې اسټرالیان هم لوبه وګټله څه خوند یې وکړه باور وکړه یوازې وم په کور کې دغه نه چیغې مې والي دغه نه چکې مې کړي دغه نه دعاوې مې کړي یاره هغې نه به هم شاید درته وایم ماشاءالله غر د برزوال ته ولې نه دلته به داسې بوټان څپلۍ هم ښکارېږي موږ ته معرفي کړي او هېوادوال ته تشریح کړي چې تر ټولو ښه جنس وي والله وروره دلته خو موږ سره څپلۍ او بوټان هر شایسته دي ښه ښې څپلۍ اوس فعلا درته وایم اختر و دا تېرې سولې دا بعضې ایکوګانې پاتې سره سره ښه شیان یې خلاص ول لکه داسې ایکوګانې پوه سولې دا اوس بهترینه څپلۍ ده ښه څپلۍ ده نور درته ووایم هر رقم بوټان شته دي یو وخت دا بوټان په افغانستان کې دونه چا نه خوښول دې ته نایک فورس وایي دا موز بازار ډیر ګرم د پوس ولې ډیر ښه بوټان دي خو لیلامي ډیر خرڅېدل خلک به ډېر خاطرې لري زو لیلامي خلو یوه جمعه یا یوه رخصتۍ کې به راتلل لیلامي به اخیستل اوس داسې کسان راځي ډله ډله که نه راځي راځي ولې نه راځي پوس ولې او لیلامي ښه بوټان هم دي په حقیقت سره پوس ولې د آی 6 جي اوس دا داسې یو شی دی لکه درته وایم موټر هېڅ خرابېدل نه لري که خراب سو دې ته دا تورې ګوټکې دي تل لاندې بدلېږي دې ته دا د بغلو جالۍ هغه بدلېږي دا پټې دې ته دغه جالۍ چې دي دا شیان دې ته بدلېږي دا زبانچه دې ته بل اچول کېږي دغه دننه پوښتکی چې کله وخوړل چې دې ته بل اچول کېږي یعنې که حوصله څوک ولري کولی شي 15 کاله شپږ کاله راحت چې څو د زړه تور نه شي دا تا نه پرېږدي دغه دوشیره دا دي پوه شي خدای صرفایي ده او بل نمبر سایز یې غټ ټک بعضې غټې پکې راځي دا 40 نمبره ده د 40 خلک اخلي 40 و داسې بل ورځي یو بوټ راوړی او فکر کوم 250 نمبره و له ځان سره یې ګرځاو دغه نه بوټ و هغه اندازه په دې مارکېټ کې نه پیدا کېدله پوه شولې نو داسې دا ښه ده مشتریان څنګه دي پخواني ډېر دي اوسني دي پخواني به زه وایم تللي به وي در خارج ته کړي دلته اوس ګرد نوي خلک راغلي دي دا امارات چې راغلي دي ګرد نن مثاله اطراف خلک ډېر راغلي دي دا لیلامي خوښوي کوم لیلامي ډېر خوښوي دا سکس کمیشن دا کمیشن ډېر خوښوي دا سکس دا ډېر خوښوي دا ګران هم دي په 2300 1500 دغسې دي دلته تنابې د زنانه مردانه دي که زنانه هم شته مردانه څه زنانه خو چندانې نشته زنانه کارګر د مردانه دي زده کړې دې کړې دي زده کړې عربي تعلیم کړی نو
عربي تعلیم مکتب عربي دې مکمله زده ده یا مکمل به زده نه ده خو سبقان قرآن شریف دا نور کتابونه ویلي هغه نو ډېر مخکې مو ویلي په ځوانۍ کې اوس خو هېر شوي په عربي باندې هېوادواله ته که یو څه ویل نو خو عربي مې زده نو زه څه ووایم چې عربي لږ ووایه لږ الله که مې ورته اوس په یاد نه راځي هغه ډېر وخت مې کتابونه ویل په ځواني په ټیم کې اوس څه په یاد نه دی زده نور د کومې ژبې زده دي بس هغه پښتو ده زموږ ګرګره پښتو ده فارسي مې لا ډېر خاص نه دی کم فارسي زده ده دا په فارسي باندې څه ووایه څوک وایي خو نه مې زده نه وایي فارسي باندې ووایه یا چې ګډه وړه شي نو څه فایده کوي همدا ګډوډوالی مهم دی یا ګډوډي خوند نه کوي چې سم پښتو وي موږ ګډ عمر کې دوکانداري کار ګر په پښتو کې ده چې ګراش راشي ګډ ولنده فارسي ورسره وایي هغه د سمې ګر چپې کې سره کوي اجازه ده راځه جوړ یې په بوټ وکږمه راځه کښېنه چای مو وخورو چای دې ځان ته اچولی دی تا ته به درکړو زه ستا جوړ یې شکر دی الحمدلله ته ښه یې په خیر خیرات دی څه کیسې دي شکر دی الحمدلله بوټان یو بلې خوا ته ډېر رمبار دي بس نو دې ته غالب ورکړو سموو جوړوو نو بیا خریدار رانیسي اول کومه ته راوړې ده څه رقم یې راوړې دا موږ د پاکستان سره راوړو دا لاوري مال دی نوی مال دی وروسته تاسو دلته څه رقم کوئ دلته چې راورسېږي بیا دا غالب غواړي کاغذ غواړي لرګي غواړي دا نو بس ډېر دغه غواړي دا رقم غالبېږي کله اوس دا چپړي چې غالب شوله دا رقم غالبېږي دا دا فقط همدغه رقم یې کوئ بس دا دې ته څه وایي غالب وایي دې ته خپل دغې ځای نه غالب کړي نه راځي نه دا په بوجي کې راځي بیا بوجي کې دا ډېر سره کښېنسته دي خراب یې سره بیا دی راپورته کېږي په غالب کې بیا خرڅېږي دا څومره وخت کې دغه د لیلامي بوټانو څپلۍ خرڅوي تقریبا زما خو نو یو 15-16 کاله کېږي ډېر وخت وتلی دی ډېر وخت وتلی څو کلن یې خپله زه خپله تقریبا 2-3 کاله یم ځوان پاتې شوی ځوان پاتې شوی چای چې کار ده چای تا نه چای ستا دی چای به ته خورې چای ستا دی دوکان ته ډېر کسان دلته راځي د ورځې په میاشت کې حتما جالبه خاطره هم ثبت کېږي نو جالب خاطرې پاتې کېږي ولا کومه دې خاطره په یاد جالبه خاطره ووایه جالبه خاطره دا اول چې ورځ د اختر شپې ولې دربار ډېر ولو نو د یوې پښې 2 جوړې مور کړې ولې چې هغه ګور د یوې پښې ورکړې د یوې پښې ورکړې ولې بس دا جالب چې ما ته 2 جوړې ته اوس هغه هم رانهلی بیا د شپې بېرته ته راوړل که سهار یې راوړل یا نه دې راوړل نو اختر کې راغله اختر بعد بیا راوړي اوس کې راوړل اوس بیا راوړي د دې بعد بیا راوړي ته جوړیږي کوزي کاغذ دی دا ته جوړیږي بیا دا دی رقم جنډا ورلیږي دا لچې ورلیږي بیا دا رقم غالبېږي مخې داسې رسمېږي د دو ډېره ګټه څه شی ده دغه غالب کول دا ګټه ده چې دا رقم جوړ شي وسات سړی دی د مخ وز دا جوړ شي دا جوړ شي دا رقم مخکې خو بیروبار ول وس تقریبا د مارکېټ یو کال کې چې موږ راغلي مخکې زموږ چندول مارکېټ تقریبا 15 کلن مارکېټ بیا هغه ورانسو چې پاسو وس دلته راغلي یعنی هغه ځای دغه دی هغه ټول هغه کندهاریان چې دي د چندول کندهاریان ټول د مارکېټ ته انتقال شوي دي کوم کسان ډېر راځي تاسو ته کوم کسان یاره خو عموما خو د هر ولایت څخه خلک راځي دلته اصل کې زموږ مشتریان چې کوم ډېر ښه مشتریان ولا اصل کې د پنځیر خلک قیمتارین شان چې د ټول ما خلکو رانیول هغه اوس په 100 پیسې کې 20 پیسې ته نه دی پاته اوس دلته یعنی چې اقتصاد ډېر لوړ دی هغه هم دلته راځي دلته ډېر ښه شی پیدا کېږي لیلامي خو داسې شان دي چې مطلب په لیلامي کې داسې شان راځي چې تقریبا 15,000 حتی 15,000 افغانۍ قیمت لري تاسو د بوټ اوس لرئ چې هغه موږ سره چې راسي هغه بس په ورځ دوی کې هغه ټول موږ نه دوکانداران وړي د غټ نمبر څو ګر راځي غټ نمبر یې تقریبا در 50 نمبر پرې بوټان راغلي داسې کس راغلی تر اوسه دوکان ته چې مثلا ویلي ماته دا بوټ راکړه 50 بیا په نوي پیدا شي یاره راغلی دی هم داسې برته د مارکېټ نه وتلی دی د خو شی نه دی پیدا شوی داسې نهیلی دی که داسې تام لیدلی هغه یو نفر دی د میمنې دی که د کم ځای دی 3 متره او 2 سانتي کټ دی دغه سم یاره نوم یې نه راته شیرخان به زه شم یا شیرخان نه دی خو د خوست دی دا بل د میمنې دی د کومې علاقې دی تقریبا ډېر غټ کټ لري په جمهوریت کې څو کراته چندول ته راغلی د پښو بوټ یې پیدا نه شو بخته لاړ دا به فرمایشي حتما جوړوي دا بیا په فرمایش جوړېږي په لیلامي کې خو نه پیدا کېږي دغه د پوره
څومره وخت کې دا کار کوي؟ یار تقریبا زه خو خپله چې تقریبا داسې د 10 کلنۍ څه په دې کار کې سب کېږم. تاسو نه ډیره مننه کوي، تاسو له چینل نه خاص کار مننه کوي چې تاسو دې ځای پورې زحمت وکړه او راغلي چې موږ پوښتنه مو کړه. خدای دې تاسو پوښتنه وکړي. نو خوږو درنو دوستانو له تاسو ټولو نه دغه هیله لرو چې دغه چینل در سره فالو کړئ، سبسکرایب یې کړئ، زنګولې ته فشار ورکړئ، وروره لایک ورکړئ، شیر یې کړئ چې تر څو دغه ګلالي ځوانان همدغسې نورې خپرونې تاسو ته پیدا کړي او مخ ته لاړ شي او هم دې موږ ګټه هم دې دوی ګټه هم ثواب هم خرما. درنو هیوادوالو دا وه د نن ورځې خپرونه چې د لیلامي بوټانو په اړه باندې وه. هیله ده چې د خوښې وړ مو ګرځېدلې. تر بیا بلې خپرونې مو په پاک رب سپارم.